د اندلیب صاحب شخصیت ته نه رسو ولې چې هغه خو ډېر مایک دروند سړی دی. مایک نږدې کړه. مایک نږدې کړه. وایي بې شرابو مې نشه کړي د یار سترګې، بې شرابو مې نشه کړي د یار سترګې، په زړګي داغونه راکړي د یار سترګې، په ازل کې تمنا د مال دولت کړي، ما غوښتلې په تسبو کې د یار سترګې، او میکدې سره تعلق باندې بسه کړم دا په زړه چې ګرځومه د یار سترګې. رب ویل ووایه بنده چې ته څه غواړې، په سلګو سلګو مې ووې د یار سترګې. رب آواز وکړو رحمانه صرف سترګې، او ما وې سترګې ربه سترګې د یار سترګې. بل د رحمان بابا برته یو بل غزل ویمه، وای پراحت کې خو به هر سړی د یار شي، پراحت کې خو به هر سړی د یار شي، یار هغه دی چې په سخته کې پکار شي، او خپل خپلوان به ترې تاویږي چې مالدار وي، بیا یې نه پیژني څوک چې سړی خوار شي، که هزار ځله دي دوست لکه ضرور وي، نو مه یې وینه چې بد کار او بد کردار شي، او بیا چرې نه راځي شباب چې یو ځل تیر شي، نه ځوانیږي بوډۍ ښځه که سینګار شي، نو حقیقي مینه هغه د ای رحمانه چې مزار سره یې جوړ د یار مزار شي. د مسافرو د پاره چې کم بهر ملک دي د هغوی د پاره مې دا وویل چې ولې د هغوی هم د زړه خوشحاله شي. نو بل یو څیز دی چې دا به زه تاسو ته ویم، زما خپل ځان ډېر خوښ دی، او وایي داسې شوم د چا د مخ په ارمان ټوک ټوک، داسې شوم د چا د مخ په ارمان ټوک ټوک، یو دشمن به داسې نه کړي انسان ټوک ټوک، سپینې لیچې غبرګې تورې رانه تاو دي، ما په خپله په دې تورو کړو ځان ټوک ټوک، بې د عشقه مخ د یار لیدلی نه شي، دغه تمه کې پراته دي شیخان ټوک ټوک، هغه څوک دی چې د عشق په تیغ شهید دی، دا دی پروت په پېښور کې رحمان ټوک ټوک، دغه یار دی دغه دار دی قلندره، شي ګزار په یو دیدار عشقان ټوک. ډېر ښه ډېر ښه دمه ډېر زبردست ډېر زبردست. شونډو یې سوالونه کړل چې نه بځې، شونډو یې سوالونه کړل چې نه بځې، سترګو یې ستونه کړل چې نه بځې، ما ترې نه تپوس د سرو لبان وکړو، ښکاره یې شنه خالونه کړل چې نه بځې، او یو ځل په غوسه شوه چې بیا را نه شي، بیا یې مینتونه کړل چې نه بځې، او هسې مې ترې مخ واړو چې لاړمه، هسې مې ترې مخ واړو چې لاړمه، بند یې راته ورونه کړل چې نه بځې. ډېر ډېر مهرباني، ډېر ښه ډېر ښه.